بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. سورة التحريم کی منگا اوم آیت رسیدلی وصلی اللہ رب العزت مؤمنانو توئی چی توبو بسی خو اخلاص والا توبه خالص توبه. خالص توبه دا پاره به شرطونه دی چې هغه خپلو ځایونو کې بیان شوي دي. مختصر ده چې دا ګناه په ښه اراده به چې دې ګناه ته بیا نه واپس کېږي. یوه دا توبه به د الله د یرې نه وباسي، چاته د ښو دپاره به نه. دریم چې کله هم دته دا ګناه او نافرماني را یادېږي نو دی به پیغام او خفګان کوي، او دا شان دا توبه به په هغه وخت کې ویستی کېږي چې توبه پکې الله قبلوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو، توبوا الى الله توبة نصوحا، توبه وباسي الله ته توبه اخلاص والا. عسى ربكم امید دے در رب ستاسونا ان یکفر عنکم سیئاتکم چی وبریجی تاسونا گناون استاسو، ویدخلکم جنات او داخل بکی تاسو لر جنتونو تا تجری من تحتها الانهار چی بیگ بلاند داغینا ولی. یوم لا یخزی الله النبی فاغورت چی نب شرمی اللہ پل نبی لرا، والذین آمنوا معه او اغا کسان چی ایمان را ورد دا غسرا. مؤمنان با آخرت کی دا شرم نا پا امن کی. نورهم رنا دا گوی یسعى بین ایدیهم مندی بوی مخ کی دا گوینا، و بی ایمانهم او خی طرفونو دا گوی تا. پرون منگا سورة الحدید کی دی تفصیل ذکر کرو. یقولون ویبا ربنا یا رب زمن اتمم لنا نورنا، پورکا منگ لرا رنا زمن. یدی سمطلب شو اللہ ولا رنا ورکڑی ندا؟ ہمیشہ وساتا. صحیح دا خبر خودی دعا تا ضرورت ولی را پیخ شو. منافقانو سر رناگانی ختم شو. دغه ټیم کې دوی دا دعا د الله نه وغوښته چې الله زموږ دا پوره کا. واغفر لنا وبخنه وکړه موږ ته، انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته په هر شي باندې قادر یې. صلی الله پیغمبر ته وایي چې ته ګورې داسې نه چې د دې کور د دې خبرو او د اختلافاتو د لاسه د دشمن نه غافله شي. د کور دا مسلې نه دا او دننه کور کې چې څه کېږي دا سړي ته ګډ ټینشن جوړوي. د بهر دا مسلې دومره ګرانې نه وي، هغې سره سړی وایي راکاږي، خو د کور دا جاخې او مسلې دا سړي ته لویه مسله جوړوي. نو الله پیغمبر ته وایي چې داسې نه چې د دې مسلو مسایلو د لاسه چې د دشمن نه غافله شي. یا ایها النبی، اے نبی، جاهد الكفار والمنافقین، جهاد کو د کافرانو او منافقانو سره، هر یو سره داغه مناسب. واغلظ علیهم، او سختی کو په دوی باندې. ومأواهم جهنم، او زید اوسېدو د دوی جهنم دی. وبئس المصیر، او بد زید ورګرځېدو دی. الله دې موږ وساتي. وصلی الله رب العزت د مؤمنانو او د کافرانو د حال د واضح کولو دپاره دو مثالونه راوړي. یو مثال د کافرو دپاره دی او یو د مسلمانانو دپاره دی، او په هر یو مثال کې عبرت پروت دی، سوچ پکې کوئ. ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله مثال للذین کفروا دپاره د کافرانو. امرأة نوح و امرأة لوط، د ښځې د نوح علیه السلام او د ښځې د لوط علیه السلام. كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وی دواړه لاندې د دوو بندګانو د بندګانو زموږ نه چې نیکانو. عرب چې وایي که نه وایي دا د هغه لاندې ده، وایي د هغه لاندې په نکاح کې ده، معنی دا ده یعنې دا دواړه په نکاح د نیکانو بندګانو کې. یوه د نوح علیه السلام بیبي ده، بله د لوط علیه السلام. فخانتاهما، نو دوانو خیانت وکړو د هغوی سره. خیانت نه مراد خیانت د عقیدې په کټ کې په طلایي کې خیانت د پیغمبر سره نشي کېده، او دا کېدی نشي چې الله پیغمبر له داسې بیبي ورکړي چې هغه سره خیانت کوي. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا،
ناغوی لري نکو دا غوی نه د عذاب د الله نه څه شي. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اول شو ورننوځئ دواړه اور ته سره د ننوتونکو نه. ولې الله رب العزت دا مثال راوړو؟ په دې کې ډېرې فایدې دي، ډېرې زیاتې. چېرته بیا به مستقل بیان کو انشاءالله که الله موقع راکړه. یو غټه فایده دا ده چې کله یو سړی د جهنم حقدار شي نو که دی د هر چا خپلي هغه دله فایده نه ورکوي. دا پکې یو غټه فایده راووته. څوک دې دا نه وایي چې زه د پلاني خاندان نه یم او زه پلانی خپل یم، دا د پیغمبر بیبیانې دي. الله وایي هغه دواړو دوی له څه فایده هغه ورنه کړه. وضرب الله مثلا، او بیان کړی دی الله مثال للذین آمنوا د پاره د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، امرأة فرعون، د ښځې د فرعون. ښځې د فرعون چې د دې خپل نوم څه و؟ آسیه بنت مزاحم رضی الله عنها. دی ایمان راوړی و په موسی علیه السلام باندې. داسې ویلی کېږي وي د دې روایت کې راځي چې د فرعون د لور چې کومه ماشطه وه، کومې چې ورته ویښته منګزول، هغې اسلام قبول کړی. هغې اسلام قبول کړی او د هغې درې څلور بچي وو. نو دا فرعون راولګېدو، کنده یې وکنسته او هغې کې اور ولګو، هغې ورته هم ګزار کړه، بچي ول هم ګزار. دې دا حال ولیدو دې آسیې، چې دې دا حال ولیدو دې طرف ته توجه پیدا شو. رو دې اسلام قبول کو. یعنې هغه د هغې زنانه نه څنګه ورته په کور کې د خپلې بیبي اسلام قبول کو. چې الله رب العزت چاته حق ورکوي که نه هر ځای کې ورکوي، چې حق په نصیب کې نه وي که نه. که دی په حرم کې دننه پروت خو دی ګمراهی، حرم کې دننه دی ګمراه. بیا چې هغې اسلام قبول کو، ډېر ورته د فرعون ووایي او دا یو اوږد تاریخ دی. وایي د ماسپښین کې به یې بهر ته راوویسته، په شو کې به یې سملولو، دا کاڼي به له په بدن یې ښودي چې ته دې دین نه واپس شي. هغه به نه واپس کېده. ملایکو پې سوری جوړ کړی و. نو هغه ټیم کې به هغې دا دعا غوښته په مخه، وی الله ستا په خوا کې راله په جنت کې کور جوړ کړه. رب العالمین د هغې دعا قبوله کړه، هغه جنتي ده. او بعضو روایتونو کې راځي چې دا به د رسول وسلم بیبي په جنت کې. اذ قالت، کله چې ووایي هغې رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه، ای ربه زما جوړ که ما لره ستا په خوا کې کور په جنت کې. علما وایي اختارت الجاره قبل الدار، وی ګاونډي د کور نه مخکې غوره کو. ستا په خوا کې په جنت کې، نو ګاونډي څوک دی؟ الله دی. او دا مسله عامه یاده کړئ، هر ځای کې چې کور که په کرایي نیسئ که الی، د کور او د ځمکې او د هر څه نه قیمتي هغه ګاونډي دی. ده سره پوره ژوند به تېرئ. ونجني من فرعون وعملي، او بچ وساته ما د فرعون او د عمل د هغه نه. عمل د هغه څه دی؟ شرک دی، کفر دی. ونجني من القوم الظالمین، او بچ وساته ما د قوم ظالمانو نه. ومریم ابنة عمران، او مثال د مریم لور د عمران، التي احصنت فرجها، هغه زنانه چې ساتلی و عورت خپل. فنفخنا فيه من روحنا، نو پوکې وکړو موږ په هغې کې د روح زموږ نه. وصدقت بکلمات ربها، او تصدیق کړی و هغې د کلماتو د رب خپل. یعنې الله چې ورته څه ویلي و هغه یې منلي وي، په هغې ایمان او یقینو. زوی چې بیا څه وي په هغې ایمان او یقینو. وکتبه، او د کتابونو د هغه. وکانت من القانتین، او هغه د تابعداري کوونکو نه. حدیث کې راځي رسول صلی په سړو کې ډېر کسان کمال ته رسېدلي دي، مګر په ښځو کې یو څو کمال ته رسېدلي دي. د فرعون ښځه آسیه، مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد، دا ډېر کمال والا زنانې. سورت الملک ډېر عظیم الشان صورت. حدیث کې راځي په سننو کې شتي ان سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. قرآن کې یو صورت ته 10 آیتونه دي، 10 د خپل ملګري د پاره سپارښت وکړو تر دې چې الله ورته بخښنه وکړه او هغه دا صورت ته تبارک الذي. دا صورت چې وې
تلاوتی کې دا بدل سپارش. امام طبرانی چې کوم روایت راوړی دی هغې قدسي دي چې سورة فی القرآن خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنه. قرآن کې یو صورت دی چې د الله سره ماریزي او باس کو لګیاو تر دې چې هغه خپل ملګری په الله باندې وبخو. تبارک الذي. پرون ما ته یو عالم ټلیفون وکړو ملګری تپوس یې کوو چې څنګه درسونه څنګه روان دي. بیا وایي چې ستړي شوي وی. بیا هغه ډېره خوږه خبره وکړه چې هغه ستړیوالی ورسره تقریبا د سړي ورک شي. نو هغه ما ته وایي چې دا صحیح ده سړی ستړی شي تږی شي وږی شي دومره وخت او ورځ نه وي دوه نه وي. خو دا هغه ما ته ووایي د قرآن هم ګوره ډېر غیرتي دی دا به دوی بیا پرېنږدي. ګورې ته دومره غیرت وکړې نو تا هم نه پرېږدي. خبرې سړی هر وخت کوي خو بعض نیم ټیم کې دا یو نیمه خبره داسې په دې زړه ولګي چې سړي دپاره مرهم شي. دا زموږ ټول دپاره دا ځای چې لکه یو صورت وګوره یو صورت 13 آیتونه د ملګري دپاره یې سپارش وکړي جنت ته بوتو ته پوره قرآن ته داسې ناست دا به الله ته څه نه وایي چې الله دې ما ستړی کړی دې ما وږی کړی دې ما تږی کړی. نو دا یو زیری دی. دا شان حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی دی چې رسول الله وسلم به هره شپه د دې تلاوت کو سره د سورة السجده. دلیل دی چې ماشاءالله تاسو یې نه کوئ ځکه سړی کوي نو هغه بیا ته بیا یاد. سورة الملک او سورة السجده به رسول الله وسلم د شپې وي. سورة الملک دا مکی صورت ته مدنی اوس ختم شو خو بیا مکی شروع شو. څو منځ کې یو څو مدني راځي نو ټول مکی دي. الله اکبر. سورة الملک مشهور نوم یې دقه دی. دې ته سورة تبارک هم وایي دې ته سورة تبارک الذي بيده الملک هم وایي. دې ته سورة الواقعه وایي. واقعه یو روایت کې راځي چې څوک دا سورت ولي الله یې د قبر د عذاب نه ساتي. کې 13 آیتونه دي. مصحف کې دا 78 نمبر سورت ته نازلېدو په اعتبار سره 79 نمبر سورت ته 77. مقصد د دې واضح دی اظهار کمال ملک الله و قدرته. د الله کامله بادشاهي راښکاره کول او قدرت خصوصا په دې مسله چې الله نه ویریږه دومره قادر رب دی او د هغه د عذاب نه ویریږه. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذي بيده الملک. برکت ورکون کې دی هغه ذات چې په لاس د هغه کې بادشاهي ده. بادشاهي د دنیا او د آخرت. وهو على كل شيء قدير او هغه په هر شي باندې پوره قادر دی. الذي خلق الموت والحیات. هغه ذات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند. لیبلوکم د دې لپاره چې امتحان وکړي په تاسو. ایکم احسن عملا چې کم یو ستاسو نه ښایسته عمل والا دی. دنیا د دې لپاره ده د صرف د خېټو لپاره نه دی چې موږ به صرف خېټې ساتو قصه ختمه شو. اصل مسله دا ده او دا ایتونه واضح دي. زه به روانه ترجمه کوم او بخښنه دې کوي ما ته هغه کسان چې څوک داسې کله ناکله کیني نو هغه ته به پوه نه شي نو زه هر یو ټکي سره بیا نشم ودرېدی. یعنې دا بیا کم سے کم یو هفته دوه نورې غواړي او موږ سره ټیم نشتي. سبا نه بل سبا به انشاءالله زمونږ ختمي او الله دې توفیق راکړي او الله دې ته موږ ورسي. او الحمدلله کوم ملګري چې راولنه ناسې ځم چې هغه بلکل پوه دي ما سره روان دي. وهو العزیز الغفور وهغه زورور دی بخونکی. الذي خلق 7 سماوات طباقا. هغه ذات ته چې پیدا کړي دي 7 اسمانونه لاندې باندې. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نه به ته په پیدا کولو د رحمان کې هیڅ فرق یا هیڅ عیب. فرجع البصر نو وګرځوه سترګې که ته وایې چې نه عیب پکې شتي جو سترګې د اسمان ته وګرځوه. هل ترى من فطور آیتین څه چاودونه. ثم ارجع البصر کرتین بیا وګرځوه نظر 2 پیرې په بل پیر بیا وګوره ځه. ينقلب الیک البصر را واپس بشي تا ته نظر خاسئا ذلیلا وهو حسیر او هغه به ستړی. اوس دغه 2 کاره به وکړي یو به ذلیله شي او یو به ستړی شي خو د الله په دې اسمان کې به عیب را پیدا نه کړي.
ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح او یقینا خیسته کړی دی موږ اسمان نږدې په ډیوو سره ډیوو نه مراد ستوري دي وجعلناها رجوما للشیاطین او ګرځولي دي موږ دا دپاره د ویشتلو د شیطانانو لره واعتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کړی دی موږ د دوی دپاره عذاب د اور بل کړی شوي وللذین کفروا بربهم او دپاره د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی په رب خپل عذاب جهنم عذاب د جهنم دی د شیطانانو تذکره وشوه نو د شیطانانو په لار چې روان دي د هغوی باس کیږي چې د دوی دپاره جهنم دی وبئس المصیر او بد دی ځای د ورګرځېدو الله دې موږ آزاد کړي اذا القوا فيها کله چې غزار کړی شي په هغې کې سمعوا لها شهیقا وابوري هغې لره هڼارې وهي تفور او هغه به خوټ کېږي دا اور به سم هڼېږي وهي تفور جوش به وایي خوټ کېږي به لکه کټوۍ چې پرته او خوټ کېږي تکادو تمیز من الغیظ نږدې دی چې وچ وي د وجې د غوسې نه نو چې دې اور ته دا کمزوره انسان وغورځولی شي که نه دا به څه انجام به راشي کلما القی فیها فوج هر کله چې غزار کړی شي په دې کې یوه ډله سألهم خزنتها تپوس به کوي د دوی نه خزانچیان د جهنم الم یأتکم نذیر آیا نو درغلی تاسو ته یره درکوونکی قالو هغوی به وایي بلا او ولې نه قد جاءنا نذیر یقینا راغلی و موږ ته یره راکوونکی فکذبنا نو دروغجن وګڼو موږ هغه وقلنا ووایې موږ ما نزل الله من شیء نه دی نازل کړی الله څه شی موږ هغه ته دا وي ان انتم الا فی ضلال کبیر نه یې تاسو مګر په ګمراهۍ لویه کې یئ دی چا ته وي پیغمبرانو ته وي یو قول دا دی دویم قول دا دی چې بیا ان انتم الا فی ضلال کبیر دا به ملایکو وایي جهنمیانو ته چې دا کوم کار چې تاسو کړی دی نو تاسو په لویه ګمراهۍ کې وئ وقالو وی به جهنمیان لو كنا نسمع کچرته موږ اورېدې او نعقل یا موږ سوچ کولی دوی دوه کارونه نه دي کړي که نه ابل اوس ګوره ما تاسو ته د مؤمن شان بیان کو الذین یستمعون القول فیتبعون احسن مؤمن غوږې دي بیا تابعداري کوي تابعداري سوچ کوي چې غوږې کېښودو که نه نو د دې سره سوچ راځي غوږ چې ته کې ته توجه ورکړې خبره ستا زړه ته کوشي چې زړه ته روانه ده اوس به ته دا په زړه کې اړې راړې ته به سوچ کې د دې به بیا انجام هغه د عمل په شکل کې راوځي نو نه دوی غوږ یې ښودلی د انبیاو خبرو ته وحي ته نه پکې سوچ کړی دی دا بعض خلک زموږ نه هم دا غواړي دا پرېږدئ دا بس د پلار نیکه لار راونیسئ بس قرآن او حدیث دا ستاسو کار نه دی دا به نه اورئ ولې ځکه چې دا ته واوري ما تاسو ته نو بیا دروازه د سوچ کولاویږي او دروازه د سوچ چې کولاو شوه نو بیا ته به تابعداري د پیغمبر کې ته به پکې بیا د پلار نیکه لارې ته نه ګورې ما كنا في اصحاب السعير نبوي موږ په اور والو کې فاعترفوا بذنبهم نو دوی اقرار وکړو په ګناه خپلې فسحقا لاصحاب السعير بس تبعیدي د پاره د اور والو مؤمنان ان الذين يخشون ربهم بالغيب یقینا هغه کسان چې یریږي د رب خپل نه په حال د نه لیدو کې الله یې لیدلی نه دی او یریږي چې لهم مغفرة واجر کبیر هغوی لره بخښنه ده او اجر لوی دی واسروا قولکم او اجهروا به او پټوئ خبره خپله یا ښکاره کوئ هغه انه علیم بذات الصدور یقینا الله پوهه دی په خبرو د سینو باندې علم د الله بیانیږي وی خبره ښکاره کوئ که پټې کوئ دا څه عجیبه خبره کړې ده الا یعلم من خلق آیا نه به پوهېږي هغه څوک چې پیدایشي کړی دی دا مخلوق د هغه دی نو هغه به پرې نه پوهېږي وهو اللطیف الخبیر او هم هغه باریک شیزونه یعنی الخبیر خبردار اللطیف معنی یو دا ده باریک شیزونه لره لیدونکی او دیزی که دا معنی مناسب داره دی آیت سر هو الذي جعل لكم الارض ذلولا دغه الله غزاد ته چې ګرځولې د تاسو لره ځمکه تابع ځمکه مناسب ګرځولې تاسو لره فایدې ته علی فمشوا فی مناکبها نو ګرځئ په لارو کوڅو د هغې کې د څه لپاره رزق ګټلو دپاره خو څه ووې
ګرځي که منډه وایي ګرځي. نو څه دی خیال دی زموږ باره کې؟ موږ خو به ځان لیونی کړی. موږ هغه چل شروع کړی دی از دې مثال کې سوچ کې خیال هم کړی دا کله چې موږ واړو موږ ټولو کړی دی اوس یو موږ به مخکې نور واړه کوي. موږ به کله مور ته ووایي تاسو هم کړي موږ هم کړي الله دې زموږ د میندې وبخي چې ما له دا پلانې شی راکړه زه یې خورم پراټه ده ډوډۍ ده څه شی ده بسکټ ای به راله راکړو خو داسې نوڼۍ نیمه ډوډۍ به موږ په لاس کې نیولې او بله په شکور کې به پرته وه که نه نو په دې به موږ لګیا وو موږ دغه هم دې خوره دغه هم دې خوره که نه هغه به راته کار شو نو خو یې تختې خو دی نه خو دا وخور نه موږ به دا بل یلي دغه راکړه دې خو ما موږ دا قصې د دنیا سره شروع کړې ده که نه زما دا مثال غلط دی بله که بس موږ وایو چې بس د هر څه لاړو ختم شو زه اخرنی بس کس پاتې شی یم چې ما ته به د دنیا څه میلاونه شي نو الله وایي ګرځئ ښه په ارام منډې مه وایئ وکلوا من رزقي او خورئ د رزق د الله نه والیه النشور او خاص هغه ته ورپاسېدل دي بیا اوس یره ورکوي ګوره اامنتم من فی السماء ای تاسو په امن کې د هغه الله نه چې به بره طرف کې دی السما ما تاسو ته ویلي چې په عربۍ کې بره طرف ته ووایي نو الله بره دی فی السما یعنی په بره طرف کې دی نو الله خو بره دی په اسمانونو د پاسه دی په عرش د پاسه او که السما نه مراد دغه اسمانونه والو نو بیا به څنګه ویلی کېږي چې په اسمانونو کې دی نو الله خو په اسمانونو کې نه دی الله خو په اسمانونو د پاسه دی نو په عربۍ کې فی په معنی د علا راځي ښه لکه الله وی قل سیرو فی الارض وګرځئ په ځمکه د پاسه فی علی الارض معنی ده دا نه چې په ځمکه کې دننه ځمکې دننه څوک ګرځېدی شي نشي ګرځېدی نو دلته معنی دا شوی چې آیا تاسو نه یېرېږئ د هغه الله نه چې په اسمانونو د پاسه دی د څه نه ان یخسف بکم الارض چې ننه باسي به تاسو لره په ځمکه کې فاذا هي تمور نو ناڅاپه به هغه خوځېږي ام امنتم من فی السما آیا نه یېرېږئ د هغه الله نه چې په اسمانونو د پاسه دی ان یرسل علیکم حاصبا چې راوبلیږي په تاسو باندې باران د کاڼو فستعلمون کیف نذیر نو زر دی چې پته به ولګي تاسو ته چې څنګه دي یرول زما بیا به راته پته ولګي خو په ټیم کې پته لګېده فایده نه ورکړي ولقد کذب الذین من قبلهم او یقینا دروغجن ګڼلی دی حق لره هغه کسانو چې مخکې وو د دوی نه د چا نه د قریشو نه د مکې مشرکانو نه فکیف کان نکیر نو څرنګه و عذاب زما هغه عذاب چې الله ما هغه پوخانو له ورکړی د هغې معلومات وکړي که نه چې هغه عذاب څنګه د دې یرې دپاره الله اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات آیا نه ګوري دوی مارغانو ته د پاسه د دوی نه صافات په داسې حال کې چې وزرې خورونکي ویقبضن او بندی هغه الله وی لږ د اسمان ته وګورئ که نه د الله قدرت ګوره چې الله قادر دی په عذاب راوستو او په قیامت راوستو دې بر اسمان ته وګوره بیا دې مارغانو ته وګوره کله وزرې خورئ او کله راټولئ ما یمسکهن الا الرحمن نه ټینګئ دوی لره مگر رحمان ذات چا دا مارغان راټینګ کړي دي د ځمکې او اسمان منځ کې الله راټینګ کړي دي الله اکبر داسې وړه غونډه کې چنچڼې دومره اخر دې سره طاقت د کوم ځای راځي دا خو الله ولې طاقت ورکړي او انسان چې جوړ کړي نو هغه غټ جایزي او د هغې هغه شور دی په خوا کې څوک نشي ودرېدی څوک ودرېدی شي نشي او هغې کم پنکې چې سټاټې شي دې نه به 100 کیلومتره کې لرې ګرځي دا سړی راکاږي او بیا یره د غورځېدو او بیا په دې کې 2 انجنې دي او نوي پکې وسوي جوړې په کې به 3 انجنې او دا شور شغرب او یو شپېته کسان خو هغه ګوري راګوري او دا چنچڼې ځي راځي او ګرځي راګرځي او نه شور او نه سیلۍ او نه بل انجن او نه درېیم انجن الله دې کوم سوچ وکړه چې دا چا داسې پیدا کړي دی او دا ترتیب ول روان کړی دی انه بكل شيء بصير یقینا هغه په هر شي باندې لیدونکی دی امن هذا الذي هو جند لكم بلکې څوک دی هغه ذات چې هغه لښکر شي تاسو لره
ینصرکم من دون الرحمن چې مرسته وکړي تاسو سره سوا د رحمان نه. که تاسو د الله سره دشمني کوئ که نه، د الله وایي څه لښکر هم پیدا کړی دی چې زما په مقابله کې تاسو سره ودرېږي. ان الکافرون الا فی غرور، ندی کافران مگر په دوکه کې پراته دي، دنیا دوکه کړي، شیطان دوکه کړي دي. امن هذا الذي يرزقكم، بلکې څوک دی هغه ذات چې رزق درکړي تاسو ته، ان امسک رزقا، که چېرې بند کړي هغه الله رزق خپل، څوک چې رزق درکړي. بل لجوا فی عتو و نفور، بلکې دوی ورننوتي دي په سرکشۍ او په نفرت کې. څوک؟ مشرکان. اوس الله رب العزت ګوره د دوو خلکو مثال بیانوي، واضحه کوي حال. یو هغه دی چې د الله یې منلې ده، موحد دی، او بل مشرک دی، د الله دشمن دی. او ډېر ښکلی وضاحت الله کړی، په توجه سره یې واورئ. افمن یمشي مکبا علی وجهه، آیا بس هغه څوک چې روان دی پړ مخې په مخ خپل، روان دی پړ مخې علی وجهه په مخ خپل، الټه روان دی په مخ روان، اهدا ډېر هدایت والا دی، امن یمشي سویه، کنه هغه څوک چې رواني برابر علی صراط مستقیم په لاره نیغه. کم یو هدایت والا دی؟ دا چې په نیغه لار نیغ روان دی. دلته دوه خبرې دي. امن یمشي سویه، سړی روان نیغ دی، علی صراط مستقیم په نیغه لار. کله ګوره سړی په نیغه لاري لکه د عمل برابري، دا لار صحیح ده، خو د ده کردار او دغه صحیح نه دی. کله اخوا ځي او کله دې خوا راځي، کمزوری دی. او کله لار کږی خو سړی پې نیغ روان دی، اخوا دې خوا تې نه وړي، نو دا دواړه فایدهمند نه دي. دلته دا سړی په خپله لاره هم نیغه ده، روان هم نیغ دی، ښه په قدمونو باندې ښه سیدې توجه. الله وایي دا دواړه یو شان کېدی شي؟ نشي کېدی. قل اوایا هو الذي انشأکم، هماغه الله پیدا کړي یې تاسو. وجعل لكم السمع والابصار، او ګرځولي دي تاسو لره غوږونه او سترګې، والافئده او زړونه. قلیلا ما تشکرون، ډېر لږ شکر ادا کوئ تاسو. پکار دا و چې دې نعمتونو په بدله کې هغه ته غاړه ایښودی. دا مکي صورتونه دي، نو دې کې اکثر ځکه د الله شان بیانېږي، عظمت، او هغه بیا دلیل ګرځي په دې باندې چې الله قیامت هم راوستی شي، الله عذاب هم راوستی شي، الله کتاب هم رالیږلی شي. نو دا موضوعګانې ټولې د یو بل سره نږدې دي، واضح دي. الحمدلله. قل هو الذي ذرأكم في الارض، ووایه الله هغه ذات دی چې خواره کړي یې تاسو په ځمکه کې، وإلیه تحشرون، او خاص هغه ته به ورجمع کېږئ. اوس یې خواره کړي یې دنیا کې، او بیا به ورته آخرت کې ورجمع کېږي. د جمع کېدو خبره وشوه، نو د مکې مشرکانو به دې پورې مسخرې کولې. ویقولون، وایي دوی، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کله به دا وعده که چېرته تاسو رښتیني یئ. قل ورته ووایه انما العلم عند الله، یقینا علم د دغه قیامت د الله سره دی. وانما انا نذیر مبین، او یقینا زه یره درکوونکی ښکاره یم. الله وایي معمولي ورځ نه ده ګورې. فلما رأوه زلفه، نو هر کله چې وویني دوی هغه نږدې څه قیامت، کله قیامت ویني که نه، او دا دوباره ژوند چې دوی ترې منکر وو. سیئت وجوه الذین کفروا، نو بد به کړی شي مخونه د کافرانو، دا مخونه به یې بد شي. موږ وایو پلاني دا مخ بد شو. ولې مخونه بد شو؟ یعنی تاوان او تاوان، او بیا د واپسۍ لار نشته. وقیل وبویلی شي هذا الذي کنتم به تدعون، دا هغه ورځ ده چې تاسو به دا غوښته، او مه کوئ تاسو بار بار تپوس. قل اوایا ارأیتم، خبر راکئ ماته، ان اهلکنی الله ومن معي، که چېرته تبا کی ما الله او هغه څوک چې ما سره دي، او رحمنا یا رحم وکړي په موږ باندې. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، نو څوک دی چې بچ بکي کافرانو لره د عذاب دردناک. ګوره مطلب د دې خبرې دا دی
وی اے پیغمبر دوی ته ووایه کافرانو ته که چېرته موږ په غلطه روان یو الله موږ تباه کړي یا الله په موږ باندې رحم وکړي موږ په نیغه لاره روان یو ستاسو زموږ سره سویمه ده خو سوچ دې کې وکئ که چېرته تاسو په کفر یئ او الله د باندې عذاب راولي نو څوک به هم د دغه عذاب نه خلاصوي یعنې دې کې تاسو ما ووایي څو پیري چې دې کې دعوت څه ته دی سوچ او فکر ته بارک الله فیک سوچ او فکر ته قل هو الرحمن آمنا به ته ووایه دغه ذات بې حده مهربانه دی آمنا به ایمان راوړی دی موږ په هغه باندې وعلیه توکلنا او خاص هغه ته ځان سپارلی دی فستعلمون من هو فی ضلال مبین نو زر ده چې تاسو ته به پته ولګي چې څوک دی په ګمراهۍ ښکاره کړي د دې فیصله به ډېره ضرور شي اخره کې بیا د الله رب العزت یو قدرت بیانیږي قل ارأیتم ته ووایه خبر راکوي ما ته ان اصبح ماؤکم غورا که چېرته وګرځي اوبه ستاسو وچې فمن یأتیکم بماء معین نو څوک دی چې رابولي تاسو ته اوبه روانې یا چینه داري که الله د اوبه ورکې کي وچې کي نو څوک به راوباسي دغه دومره زموږ طاقت نشته یک یوازې دغه الله دی چې هغې کولی شي نو بیا یوازې د هغه بندګي پکار سورة القلم دې ته سورة نون هم وایي او دې ته سورة نون والقلم هم وایي 52 آیتونه دي مکی دی 88 دی په مصحف کې نازلېدو په اعتبار سره د 2 نمبر سورت دی دا نازلېدو په اعتبار سره دا بلکل هغه اولنو ورځو کې ډېر خوندور سورت مقصد د سورت اظهار علم النبي صلی الله علیه وسلم وخلقه د پیغمبر علم راښکاره کول او د هغه اخلاق راښکاره کول ولې تسلي هغه ته ورکول دي د دې دعوت نوي نوي ورځې دي نو هغه له تسلي ورکول دي چې ای پیغمبره ته په صحیح لار روان یې موږ ستا ملګري یو بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم قسم دی په قلم باندې وما یسترون او په هغه څه چې لیکي دوی الله په قلم باندې قسم خوړلی دی او قسم الله چې خوري نو بیا په معمولي څه باندې نه او بیا په هغه څه باندې قسم چې لیکي دوی هغه که ملائک څه لیکل کوي او که انسانان څه لیکي دې کې لوی عبرت زموږ دپاره دی د پښتنو دپاره یادوم عبرت چا دپاره دی پښتنو دپاره رب چې په قلم باندې قسم وخوړو که نه او بیا په هغه څه چې دوی لیکي نو دا دلالت کوي په دې باندې چې د الله علم خوښ دی د الله قلم خوښ دی د الله لیکل خوښ دي ځکه الله په قلم باندې قسم وکړ او دا امت د قلم او د اقرا امت دی د وحي ابتدا د څه نه شوې ده اقرا والولا دلته وي والقلم دا دویم صورت دی والقلم علم په قلمونو سره لیکلی کی او موږ پښتانه شاته روان الله په دې خوشحاله یو نه جی موږ شډل بډل ګرځه بیا شډل بډل شډل بډل دنیا کې نن سبا شډل بډل نه چلیږي زپوخانه دور نه چارجي کې به ته ګوتې لګې دنیا کم ځي ته ورسېده موږ وایي شډل بډل معمولی کار چې نن سبا کې که نه معمولی کار لکه یو سړی زه ډیلیوري وړم راوړم سامانونه د یو ځای نه بل ځای ته نن سبا دا کار دلته هم خلک کوي ملک ډېر هم تعلیم پکار دی چې ته خو پرې دا ګوګل میپ کولاوې که نه نو که دین کې ترقي غواړي او که دنیا کې غواړي بغیر د علم نه نه کېږي یو سړی وایي زه غواړم چې غټ عالم شم خو قلم نه د قلم نه مې توبه خو چې الله مې غټ عالم کړي نه مې قلم پکار دی نه مې پاڼه خو چې الله رانه عجیب ایسی یو طریقه ده چې خوب کې یا خو ټول علم ستا سینې ته الله درواچي او یا جبریل علیه السلام راځي او ستا دې سینې ته وراچي او هغه کېږي
او بل دا وی چېره ډېره مې خوښه ده دا ډاکټري او د انجینري او دا خو قلم نه ټوپک نو ګرځوم به ټوپک او جوړېږم به ډاکټر دا فلسفه باندې که تاسو بیا د روجماتي نه بعد پوه شئ بیا پې ما پوه کوي چې دا کومه فلسفه ده د الله بندګانو علم وکړئ علم چې موږ ووایو نو دواړه علمونه ترې مراد دي د دنیا او د آخرت قلم له زور ورکړئ قلم له او پاڼې له او لوستلو له نو دا قوم به مخکې شي دا ملک به مخکې شي دا معاشره به مخکې شي الله دې موږ پوه وکړي ما انت بنعمت ربک بمجنون نه یې ته په نعمت د رب ستا سره لیونی الله اکبر داسې تسلي وله ورکړه اولې ورځې دي رسول سلم ته به لیونی وي نو په تا خو الله احسان کړی ته لیونی نه الله تعالی لوی نعمت در کړی وان لك لاجرا غیر ممنون او یقینا تعالی را خامخا اجر دی چې نه به پرې کېږي ته چې کوم کار کوې پیغمبر ګوره معمولي نه دی وانك لعلى خلق عظیم او یقینا ته په اخلاق لویو باندې تعالی الله ډېر اوچت اخلاق درکړي عائشه رضی الله عنها پسې یو کس راغی وی ام المؤمنین د رسول صلی الله اخلاق څنګه اما تقرأ القرآن ته قرآن نه لولې هغه ویل ولم فکان خلقه القرآن دغه قرآن کې څه دي دغه اخلاق داسې الله هغه له اوچت اخلاق ورکړي او چې عرش والا ووایي چې ستا اخلاق ډېر اوچت دي سوچ وکړه دې سړي به څنګه اخلاق او ځکه خو الله دې پیغمبرۍ له غوره کړی دی فستبصر ويبصرون نو زر د چې ته به وینې او دوی به وویني ته به خپل انجام هم ویني دوی به خپل هم ویني بأیکم المفتون چې په کوم یو ستاسو باندې لیونتوب دی دا انجام به واضح شي هغوی به وایي که نو ته لیونی په دې یو پته ولګي ته صبر کوه ته دعوت کوه ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله یقینا رب ستا ښه پوه دی په هغه چا چې ګمراه کېږي د لارې د هغه نه وهو اعلم بالمهتدین او هغه ښه پوه دی په هدایت والو باندې فلا تطع المكذبين نو خبره ما منه د تکذیب کوونکو د دوی خبرې به نه مني ودوا لو تدهنوا فيدهنون خوښوي دوی که ته سوس شي نو دوی به هم سوس شي معنی که ته ورسره لږه سستي وکړي دوی به هم سوس شي خوښوي دوی که ته لږ سس شي نو دوی به هم سس شي بیا ورته اول نه ووایي چې دوی به ګوره تا سره خبرې کوي خیر دی او زه خیر ته زموږ د دې لږه بندګي کوو او موږ به ستا دې کوو خو که تا سستي وکړه دوی کوي ته به وله خبره نه منه ولا تطع كل حلاف مهین او خبره مه منه د هر ډېر قسم خور مهین سپک بعض علما وایي چې د آیتونه د ولید ابن مغیره باره کې راغلي څوک وایي چې د انس ابن شریق مبارک کې راغلي دي چې په دې کې دا ډېر بد صفات او دا آیتونه عام دي معنی چې پیغمبر ته الله وایي چې هر چا کې دا صفات دي د هغه خبره مه منه د هغه تابعداري مه کوه حماز ډېر عیب لګونکی مشاء بنمیم ډېر وړونکی چغلۍ لره مناع للخیر ډېر منع کوونکی د خیر معتد زیاتې کوونکی اثیم ډیر ګناهګار عتل بعد ذلك سخت جبه ورستو د دینا سخت جبه هم دی زنیم بدکار هم دی زنیم هغه چاته وي چې هغه سره بد کار شوی په دې کې دا دومره بد صفات دي نو د دې دا خبره به نه اوري دا دومره مستی په دې کې د کوم ځای نه راغلې ده ان کان ذا مال و بنین په دې وجه چې دې مال او زامن واله دی الله ولا مال ورکړي او زامن ولا ورکړي دي په زیر دې چې شکر ادا کړي نو ښه دشمني شروع کړي اذا تتلى عليه آیاتنا کله چې لوستل کېږي په دا آیتونه زمونږه قال وی دې اساطیر الاولین دا قصې د پوخانو دي سنسمه على الخرطوم زرد چې وبه د غودې په خړتم باندې خرطوم د پوزې تم وي د شونډې تم وي په عربۍ کې شونډ ته او خرطوم په دې باندې به الله نښه ولګوي د ده په دې پوزه د ده په دې خوله د هغې نه به دې پېژندلی کېږي بیا مفسرینو اقوال دي چې دا به
کله کیږي نو مشهور دا دی دا په قیامت کې کیږي ارض محشر کې به الله د ده په خړتم او په پوز او په خوله باندې یو داغ ولګي چې خلک به پیژني یا دا چې دنیا کې الله یری چې دنیا کې او په د دې حال راشي بعض علما ویلي چې دا لازم نه چې په پوز به داسې نښه لګي یا په خوله معنی وي دلته دا چې په ده به داسې ذلت او رسوایي راشي چې ټول خلک به ورته په ګوته اشاره کوي چې هغه دغه دی دا هم نښه لګول دي که انا بلوناهم یقینا من ازمیخ کوو په دوی باندې کما بلونا اصحاب الجنه لکه چې ازمیخ کړی موږ په باغ والو باندې اوس د باغ والو قصه راوړي ښه نو د مکې په مشرکانو کې او باغ والو کې تشبیه د څه ده هغه د ناشکرۍ لکه دلته اوس الله د دې کس باره کې وایي که هر څوک دی چې ده کې دا دومره مستي ولې راغلې وه الله وله مال او زامن ورکړي هغه باغ والا هم ناشکري کړې وه الله وله باغ ورکړی و هغوی ناشکري کړې وه نو څنګه انجام شو نو ځکه اوس الله د باغ والا قصه ذکر کوي زما ګورې په دې مستقل بیان دی ښه په دې باغ والا باندې باغ والا دوه دي یو هغه دوه ملګري چې یو کافر او بل مسلمان هغې باندې زما مستقل بیان دی په دې زما مستقل بیان دی ډېر پوخه اذ اقسموا کله چې هغوی قسمونه وخوړو لیصرمنها مصبحین چې خامخا پرې کوي به دا باغ په وخت د سحر کې دا په یمن کې و دا باغ مشهوره ده ډېر نیکمره انسان و چا چې دا باغ چاله دا ویلي دا حبشه کې دا باغ او په دې کې به دومره میوې دومره فصلو برکتونه به کوي سړی دیندار نو د هغه د عادت و چې دا باغ به کله به میوه وشي کوله دا به درې حصو کې تقسیم کړه دا د هغه همیشه د ځوانۍ د وخت نه د هغه دا طریقه نو یو حصه خپله وه یو د غریبانانو بله به یې په باغ لګوله دا د طریقه ده یو زما شو یو د غریبانانو یو په باغ باندې لګي چا غریب مړ شو دا باغونه پاتې شو شاته زامن هم پاتې شو نو زامنو دا وایي چې زموږ د پلار څه کمقل سړی و پوره یوه برخه ته رالې غریبانانو لی ورکې دا اوس د کوم ځای انصاف دی موږ به دا کار نه کوو وګوره موږ ته به څه پاتې کېږي یوه حصه چې کومه په دې دغه لګي په باغ باندې دا بله او د دې سره دا دویمه دا موږ ته پاتې بل دا چې موږ ډېر کسان یو که نه زموږ ډېر مال ته ضرورت دی نو د غریبانو دا قصه به تې دا به دې ختمه کړو معنی ده چې د الله د حق به تې دا به تې ختم د شپې قسمونه وخوړو ګورئ سهار به باغ شو کول غواړي ګورئ اذ اقسمو د شپې دا تیارې دوی وکړو چې سهار وختي به ځو ولا یستثنون او نه بیلو حق د مسکین د مسکین د حق به کې الله وایي څه خبره هغه ونه کړه او دیم ونه وي یو مطلب دا دی چې دوی داسې ونه وي چې سهار به دا میوې شو کوو الا دا که الله یې ونه غواړي نو هغه خو به جدا مسله د الله څه ذکر یې پکې ونه کړو چې انشاءالله یې ونه وي فطاف علیها طائف من ربک نو راغې په دغه باغ باندې د شپې راتلونکي عذاب د طرف د رب ستا دی دوی اوده پراته دي وختي اوده شوي دي الله اکبر هغه عذاب د الله طریقه داسې لکه الله عذاب راوستو داسې طریقه جوړه شو چې دوی وختي اوده شو ځکه که دوی لږ ناوخته اوده شوی کېدای شي چا وله خبر ورکړی چې ستاسو هغه باغ داسې شی داسې خو دوی وختي اوده شو وختي ولې اوده شو سهار وختي او پته ورته نیسي چې د دوی چې وختي اوده شو نو عذاب پرې را روان دی وختي عذاب راغی وهم نائمون او دوی اوده وو فاصبحت کالصریم نو وګرځېدو باغ په شان د ایرو فتنادوا مصبحین نو اوازونه یې وکړل یو بل ته سبا وخت کې ان اغدو علی حرثکم چې سهار وختي لاړ شئ فصل خپل ته د سهار راختو کې دغه ټیم کې بیا یې سترګې کولاو شوې یو بل ته بیا اوازونه وکړو ګورئ وختي تله غواړي ان کنتم صارمین که چېرته تاسو پرې کوونکي یئ الله اکبر چېرته ځي وختي هلته خو ایرې پرتې دي او دوی چغې ووایه فانطلقو نو روان شول دوی وهم یتخافتون او دوی پټې پټې خبرې کولې په دې لاره لګیا دي ښه پټې پټې ولې دې خبرې کوي په زوره ولې نه چې غریبانان خبر نشي الله اکبر منځ کې وایي یو بل ته الله یدخلنها اليوم علیکم مسکین هسې نه چې
راننوزي دی باغ ته نن په تاسو باندې سو غریب دوی وختي ولې لاړو چې دا خلک به راپاسېدلي نه او موږ به باغ کې کار ختم کړو چې غریبانان راشي موږ ورته وایو چې څه خو نشته تاسو څه راغلي وغدوا على حرد قادرین او سحر وختي لاړل په غوسې سره چې قادرین قادرو یعنی په خپل سوچ کې په خپل ذهن کې دا وایي دا و چې موږ پوره قادر یو زموږ باغ دی په دې کې د چا سویمه ده فلما رأوها نو هر کله چې دوی باغ ولیدو قالو وی دوی انا لضالون یقینا من خامخا لاره خطا کوونکي یو الله اکبر د الله عذاب دي نوم او نشان ولا ورک کړو دوی له لاره هغه لاره ده خو نه دا ټول یېرې پرتې دي زموږ باغ خو داسې نه بل نحن محرومون بلکې موږ محرومه کړی شو پته ورته ولګي دینداره خلکو دا ګوره داسې بېدینه نه وو مسلمانانو کافران نه دي خو دنیا پې غالبه شو قال اوسطهم اوی غوره د دوی نه کوم چې په دوی کې پوهه او دوی کې غوره الم اقل لکم لولا تسبحون ایا نه ویلي ما تاسو ته ولې پاکي نه وایئ د الله تاسو ته ما ویلي نو چې الله یادوئ قالوا وی هغوی سبحان ربنا پاکي د رب زموږ لره انا كنا ظالمین یقینا موږ ظالمانو وی منل فاقبل بعضهم على بعض نو را مخامخ شو بعض د دوی په بعضو باندې یتلاومون یو بلې ملامته کول یو ستا د لاسه بل وی ستا د لاسه قالو اخري فیصله په دې وکړو د اخرنۍ خبره وه قالو اوی دوی یا ویلنا هی افسوس دی موږ لره انا كنا طاغین یقینا موږ سرکشان عسى ربنا امید دی چې رب زمونږ به ان یبدلنا په بدل کې به راکړي موږ ته خیرا منها غوره د دې باغ نه انا الى ربنا راغبون یقینا موږ رب خپل ته رغبت کوونکي یو رغبت مینم ده واپسیم ده یعنې موږ هغه ته واپس کېږو بیا به داسې کار نه کوو الله وی كذلك العذاب دغه شان عذابي د چا ناشکر بارک الله فیک داسې عذابي د هغه چا دپاره چې ناشکري کوي ولعذاب الآخرة اکبر او خامخا عذاب د آخرت ډېر لوی دی خو به ځان له ډېر لوی لو كانوا يعلمون که چېرته دوی پوهېدې کومو خلکو چې شکر ادا کړی دی ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا تقوادارو دپاره په نزد د رب د هغوی جنتونه د نعمتونو دي الله دې موږ ته نصیب کړي افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا ګرځوو به موږ مسلمانان په شان د مجرمانو دا خبره الله ولې وکړه د مکي مشرکانو به دا وي وی جنت منت نشتی ګورې او کوي نو چې بلال وتزي صهیب وتزي عمار وتزي موږ به ورته نه ځو دا ولې زموږ نه غوره دي نه وي په نسب کې زموږ نه غوره دي نه په مال کې غوره دوی به په جنتونو کې ګرځي موږ به په اور کې پراته الله وایي دا تاسو څه وایئ موږ به مسلمانان په شان د مجرمانو ګرځو ما لکم څه چل دی تاسو له کیف تحکمون څنګه فیصلې کوئ ام لکم کتاب آیا تاسو لره کتاب شته فيه تدرسون چې په هغې کې لوستل کوئ څه کتاب الله در لیږلی چې د هغې نه هم دا مسله زده کړې ده ان لکم فيه لما تخیرون یقینا تاسو لره په هغې کې خامخا هغه څه دي چې تاسو یې خوښوئ یعنې دې کتاب کې هغه مسلې دي چې کومې ستاسو خوښې او ستاسو لپاره ښې هغه وبیانې ام لکم ایمان علینا آیا تاسو لره شته قسمونه زمونږ په ذمه بل سوال الله وی ما د سره چې ته قسمونه در کړي دي تاسو له ستاسو په ما څه لوز شتي بالغة الى یوم القیامه چې رسیدونکی دی تر ورځ د قیامت پورې قسم دوه قسمه یې کنه یو قسم دی وخوړو مات شو بل قسم وخوړو پوره کېږي یعنی الله وی ګوره ما دوی له داسې قسم ورکړی دی چې د قیامت پورې به دقه شاني ان لکم لما تحکمون چې یقینا تاسو لره خامخا هغه څه دي چې تاسو یې فیصله کوئ چېرته داسې قسم شوی دی داسې وعده شوې ده داسې معاهده شوې ده چې الله تاسو ته ویلي چې ځئ ګرځئ څه چې ستاسو خوښې هغه فیصلې ځان له کوئ خو به فیصلې به الله کوي ان الحکم الا لله
سلهم تپوسو که د دوی نه ایهم بذلک زعیم چې کم یو د دوی نه په دې خبره ذمہوار دی. تپوس یې وکړه د کومې خبرې چې ما زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې الله قسم خوړلی دی چې ستاسو مرضي ده چې څه کوئ ویې کوئ. د چا نیکه به د دې ذمہواري وایي. مکې مشرکانو دا ایتونه اورېدلي څو پیرې کړپ یې نه دی کړی خوځېدلي نه دي. الله ورته ووایه که تاسو کې څوک د دې خبرې ذمہواري لري چې ما اورېدلي د الله نه را مخامخ دي شي. هو دروغ وایي څنګه به را مخامخ شي. الله وایي ام لهم شرکا ایا دوی لره شریکان شتي یعنې معبودان د باطل معبودان فلیأتوا بشرکائهم نو را دې ولي شریکان خپل ان کانوا صادقین که چېرته رښتیني را دې ولي که دوی وایي چې زموږ معبودان شتي هغه به موږ جنت ته بوځي. الله وایي رایې ولی تاسو زما نه جنت ته لاړ شئ یا رایې ولی تاسو زما نه د دې جهنم نه راوځي. هغه سخته ورځ یوم یکشف عن ساق په کومه ورځ چې بربنډه به کړی شي پنډۍ. د دې دوه مطلبه دي ښه. یو دا مسله یاده کوي د عربو دا عادت دی ګورئ ښه د عربو دا عادت دی چې د سختي تعبیر داسې کوي وایي پنډۍ پکې بربنډه شوه او پلانې مسلې پنډۍ لغړه کړه نو اشاره څه ته ده سخته ډېره شو. د پنډۍ او د لګړېدو او د سختې او د دې څه تعلق به د دې سخته کې سړی په تادۍ کې په منډه کې اکثر دا پنډۍ چې دا پیسې بره کړي پنډۍ ښکاره کړي الله اعلم. عرب دا وایي. نو بعض علما وایي چې دلته مطلب دی چې د قیامت په ورځ به سخته ډېره زیاته دا خبره صحیح ده خو حدیث کې هم دا مسله راغلې ده چې الله رب العزت د قیامت په ورځ خپله پنډۍ ښکاره کوي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. څنګه پنډۍ د هغه الله ته پته څنګه به یې ښکاره کوي هغه الله ته پته زموږ پې دومره ایمان دی څومره چې موږ ته یې ویلي دي. نو حدیث کې راځي چې بیا به امر وشي او دا خبره دلته هم الله ذکر کړې نو ټول مؤمنان به سجده ولګي الله ته سوای د هغه چا نه چې هغوی په دنیا کې نه دي لګولي دنیا کې چې به مونځ اودس نه کوو یا هغه څوک چې هغه دنیا کې سجده لګولې وه خو د ریاکارۍ دپاره یې لګولې وه د دوی دا ملاګانې به د لرګي په شان شي دا به نه راکټکټه کېږي. دا ډېره د یېرې خبره ده خصوصا د هغه چا دپاره څوک چې د مونځ اودس اهتمام نه کوي. دا واوره یوم یکشف عن ساق په کومه ورځ چې بربنډه به کړی شي پنډۍ ویدعون الی السجود او راو به بللی شي دوی سجدې ته فلا یستطیعون نو طاقت به نه لري. خاشعة ابصارهم ذلیله به سترګې د دوی ترهقهم ذله د پاسه به راغلی په دوی باندې ذلت وقد کانوا یدعون الی السجود او یقینا و دوی چې رابللی کېدل به سجدې ته وهم سالمون او دوی به روغ وو. ملاګانې خو نن د دوی داسې شوې یا نن دوی ته د سجدې توفیق نه میلاویږي دنیا کې خو دوی روغ رمټ هلته یې ولې سجدې نه لګولې. فذرني نو پرېږدمه ومن یکذب بهذا الحدیث او هغه څوک چې دروغجن ګڼي دا خبر دا ګوره ډېره د یېرې خبره ده چې الله داسې ووایي ښه پرېږدمه او هغه څوک چې څوک دا قرآن دروغجن ګڼي سنستدرجهم من حیث لا یعلمون زر ده چې رو به یې راونیسو د هغه ځینه چې دوی به نه پوهېږي دا د الله طریقه ده د رانیولو رو به یې د داسې ځینه راونیسو الله وایي چې د دوی په وهم او ګمان کې به نه راځي و املی لهم او مهلت ورکوم دوی ته ان کیدی متین یقینا چل یا تدبیر زما مضبوط دی. الله کله ټیم ورکي که نه نو دغه مجرم پې خوشحاله شي چېرې ما کې که څه کمالات دي نو الله وایي دا دغه هم زما یو تدبیر دی د رانیو یو طریقه ده الله دې ته موږ وساتي. ام تسألهم اجرا ایا غواړې ته د دوی نه څه مزدوري فهم من مغرم مثقلون نو دوی د وجې د تاوان نه درانه کړی شوي دي چېرې دا خو به دله پیسې م ورکول غواړي
دا خو بدل ازمکه ورکول غواړي دې د لاسه دوی درانه کېږي د حق ته غاړه نه ږدي ام عندهم الغیب ایا دوی سره پوهه د غیب شتي فهم یکتبون بس چې دوی لیکل کوي د هغې نه یعنی دوی سره څه د غیب علم شتي چې د هغې نه دوی دا خبرې لیکي چې موږ په نیغه لار روان یو او جنت ته به موږ ځو او د بوتانو دا بندګي صحیح ده څه علم ورسره شتي الله څه مهربانه رب دی ښه دا بار تپوسونه بار دلایل بار وضاحتونه په قسم طریقو سره الله رب العزت حجت قایم کړی فاصبر نو صبر کوا الله اکبر صبر او سنا اشنا صبر غواړي 30 کاله صبر 30 کاله بیا رسول صلی الله دعوت کړی صبر کوا لحکم ربک فیصلې د رب خپل ته ولا تکن كصاحب الحوت او مکیږه په شان د مهی والا یونس علیه السلام تعدی کړی وکړ مهی والا پیښې به نه کېږي خفه شو اولاد نه ته خفم شي الله حکم ته به انتظار کې السی چل شی او مختصر خبر الله کوي اذ نادا وهو مکذوم کله چې هغه اواز کو هغه د غم نډکو مې په خېټه کې ولولا ان تداركه نعمه من ربه کچرته نه ولاندې کړي هغه لره نعمت د رب ستا نعمت د طرف د رب ستانه یا د رب د هغه نه لنبذ بالعراء خامخا گزار کړی شوی به په میدان کې وهو مذموم او دی به بدحاله وي که چېرته د الله رحمت پې نه هغو په الله رحم وکړو فاجتباه ربو نو غوره کړو هغه لره رب د هغه الله غوره کړو څنګه یې غوره کړو معنه په توبې سره یې غوره کړو په مغفرت سره په بخښنې سره په عفو سره فجعله من الصالحین نو ویې ګرځو هغه د کاملو نیکانو دلته مختصر خبره شوې او موږ چې دا قرآن شروع کړی دا قصه پکې څو پیرې راغلې خپل ځای کې تفصیل بیان شوی وإن یکاد الذین کفروا یقینا نږدې دي هغه کسان چې کافران دي لیزلقونک بابصارهم چې اوښویې تا لره په نظرونو خپلو سره لما سمعوا الذکر هر کله چې واورېدو دوی قرآن د دې دوه تفسیرونه علماو کړي دي یو تفسیر دا دی الله وایي کافران نږدې دي چې اوښویې تا په نظرونو خپلو وی دی قریشو با نظربازان راوستو مقابلو هغه کسان چې مشهور به چې دا نظری لګي لکه موږ پښتنو کې هم دانې شته دانې نه بلکې ډېرې دي نو دوی سره مو نو دا به دوی راوستو د څه دپاره چې دې پیغمبر ته پې نقصان ورسي یو تفسیر دا دی دا دومره مشهور نه دی دویمه دا چې دوی کله چې به رسول وسلم دوی ته دعوت کو که نه نو دوی به ورته په دې سترګو کې اشارې کولې کله یو سړی خبره کوي که ته ورته بد ګوره سترګې تاوې راتاوې یعنې د دې دپاره چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بنده کړي دی ویرېږي دا خپل دعوت پرېږدي او دې ځینې لاړ شي دا تفسیر ته ډېر واضحه دی ويقولون ويدوي إنه لمجنون يقينا دي خامخا ليوني دي وما هو إلا ذكر للعالمين او ندي دا مگر نصیحت دا پار دا مخلوقاتو دي که دا ليونتوب سنشتي دا خو دا خیر خواهی خبری دی دا نصح خبری دی دا فائده خبری دی سورة الحاقة مکی سورت تے 250 آیتون دی 9 نمبر دے مصحف کی نازلیدو په اعتبار سره 8 نمبر دی یو نوم سورت السلسله دی السلسله دغه دې کې د سلسله ټکی راغلی د دې بل نوم دی سورت الواعیه او مقصد د دې سورت واضح دی چې قیامت به یقیني راځي ولې دا خبر الله بیانوي چې قیامت به یقیني راځي چې د قرآن رښتینوالی ثابت شي چې د قرآن رښتیا وایي او بله فایده پکې دا شي چې مؤمنان به خوشحاله شي او مکی دور دی سختی او د کافرانو دپاره چې څوک د حق دروغجن ګڼي د هغوی دپاره پکې یره ده بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه ثابتېدونکې ورځ الحاقه مطلب دا دی ثابتېدونکې ورځ یا هغه ورځ
چې هغه حقیقي راتلونکې ورځ ده، یقیني راتلونکې ورځ چې کومه ترجمه ولته کې. او دا د قیامت یو نوم دی. د قیامت ډېر نومونه دي او د هر شي چې نومونه ډېر شي نو دا دلالت د هغه په عظمت باندې کوي. ما الحاقه، څه د ثابتېدونکې ورځ. وما ادراک ما الحاقه، او څه پوه کړی ته چې څه د ثابتېدونکې ورځ. دا د عربو عادت دی چې کله یو شی ستا په ذهن کې غټول غواړي که نه، یا ورته تا رابلي یا تې تا متنفره کوي، نو د هغې تپوس کوي دوه درې پیرې. دا موږ هم کله ناکله د پښتو کې داسې طریقې استعمالوو. او ته څه پوه یې چې دغه څوک دی، وایو موږ که نه وایو پلانې راغلی و ته پلانې څه پېژنې. دا مطلب دی راتلونکې ورځ یقیني. الله وایي تا ته څه پته دی چې هغه څه ورځ ده، څومره لویه ورځ ده. چا چې نه ده منلې انجام یې واوره. کذبت ثمود وعاد بالقارعه، تکذیب کړی سمودیانو او عادیانو په هغه ورځ چې ټنګوونکي د زړونو لره، زړونه ټنګوي. دا د قیامت بل نوم دی القارعه. فاما ثمود، بس هر چې سمودیان دي، فاهلکوا بالطاغیه، نو تباه کړی شول په سختې چغې سره. واما عاد، او هر چې عادیانو، فاهلکوا بریح، نو هلاک کړی شول په سیلۍ سره، صرصر تیزه، عاتیه د حد نه تېروتونکي. سخرها علیهم، چلولې وه په هغوی باندې 7 لیال، 7 شپې، و8 ایام، او 8 ورځې، حسوما چې سپیرې وي. فترى القوم فيها صرعا، نو ته به وینې قوم لره په هغې کې پړ مخې پراته، کانهم اعجاز نخل خاویه، گویا کې دوی تنې د کجوري دي را پرېوتونکي. وړ وړ بدنونه پراته. دې سوال ته وګوره که نه. فهل ترى لهم من باقیه، ای نو اینې ته دوی لره باقي پاتې کېدونکې، یعنې په دوی کې څوک یې نه پاتې شوی دی، لیدلی دی. رسول الله ختم کړي. وجاء فرعون ومن قبله، او راغلی و فرعون او هغه څوک چې مخکې و د هغه نه، والمؤتفکات، او هغه کلي چې ورته کړی شوي دي. عامه خبره الله دې څه وکړه چې ټول پکې راغلي. بالخاطئه، په غټې ګناه سره. غټه ګناه څه وه؟ شرک، تکذیب د الله، د الله د رسول، د الله د کلام. فعصوا رسول ربهم، نو نافرماني وکړه هغوی د رسول د رب خپل. فاخذهم اخذة رابیه، نو الله راونیول هغوی په رانیولو سختو سره. انا لما طغى الماء، یقینا من هر کله چې د حد نه تېرې شوې اوبه، حملناکم، سواره مو کړئ تاسو، فی الجاریه، په کشتۍ کې. نو ولې موږ پکې څوک سور شوی د پارټینس، په هغوی باندې احسان، په موږ احسان دی. ځکه الله دا لنجعلها لكم تذکره، د دې دپاره چې وګرځو دا کشتۍ تاسو لره نصیحت. وتعیها اذن واعیه، او یاد کې دې لره غوږونه یادونکي. دا کشتۍ نصیحت دی او دا د یادولو دپاره. نو بیا خبره د قیامت اوس راځي به کله. فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده، نو کله چې پوکې وکړی شي په شپېرۍ کې پوکې یو. وحملت الارض والجبال، او اوچت بکړی شي ځمکه، والجبال، او غرونه. فدکتا دکة واحده، نو مات را مات بشي په یو ځل. د دې دا ترجمه هم صحیح ده. وبه جنګولی شي په جنګېدو سره، یو بل له به راواچولی شي دا غرونه. فیومئذ وقعت الواقعه، نو په دغه ورځ به واقع شي، واقع کېدونکي ورځ. قیامت بل نوم دی الواقعه. پرون موږ ذکر هغه صورت هم ویلو، سورة الواقعه. وانشقت السماء، او وبچوي اسمان، فهي يومئذ واهيه، نو هغه به په دغه ورځ کمزوری. دغه چې قرآن بشي، دا زورور مخلوق چې کمزوری کېږي، نو دا هم د الله په حکم سره. والملك على ارجائها، او ملائک به په طرفونو د اسمان باندې. ويحمل عرش ربك فوقهم، او چت کړی به یې عرش د رب ستا د پاسه د هغوی. یومئذ، په دغه ورځ 8 ملایکو. مخکې مونږه
یو درس کې دې خبرې ته اشاره کړې دې ملایکو ته د قیامت په ورځ به د الله عرش اتو ملایکو اوچت کړی یومئذ تعرضون په دغه ورځ به پیش کړی شي تاسو چاته الله ته لا تخفى منکم خافیه نشي به پټېدی ستاسو نه یو نفس پټېدونکی یو مطلب یې دا دی دې کې بل مطلب دا دی چې نه به شي پټېدی ستاسو یو عمل پټېدونکی په الله به ستاسو یو عمل هم پټ نه هر څه به ښکاري نو معنی دا شوه چې نفسونه به م الله ته ښکاري اعمال به م الله ته ښکاري اوس واوره د عملنامې تقسیم فاما من اوتي كتابه بيمينه بس هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شي هغه ته عملنامه د هغه په ښی لاس سره فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه نو وی به راشئ ولولئ عملنامه زما سم به خوشحالئ راشئ لکه راشئ انی ظننت انی ملاق حسابیه یقینا ما ګمان کو دلته ګمان مطلب څه دی ما یقین ساتو انی ملاق حسابیه چې زه به میلاویدونکی یم د حساب خپل سره زما دا یقینو نو یقین خو زمونږ د ټولو نه دی عمل ملګری کول پکار دي یقین هغه چې ته پسې عمل وکړې هغه یقین انسان له فایده ورکوي هسې په خوله باندې خبرې کول دا انسان له فایده نه ورکوي بې د عمل نه ډېر ناشنا منظر ذکر کېږي او په توجه یې اورئ فهو فی عیشة راضیه نو دی به په ژوند خوشحاله کی فی جنت عالیه په جنت اوچت کې قطوفها دانیه غونچکونه د هغې به نږدې جنت یې دنګ وي مګر چا زړه ته راشي چې دا خو به ډېره میوې څنګه راشو کوي الله یې غونچکونه به نږدې کلو واشربو هنیئا خورئ او څکئ مبارک دی دا به ورته ویلی کېږي بما اسلفتم فی الایام الخالیه په سبب د هغې چې تاسو مخکې کړي وو په ورځو تېرو شوو کې په سبب د عمل خیال م دی که نه صرف دعا و ارمان نه دی دعا دا ارمان دی عمل ورسره دی الله رب العزت دې موږ ته هم نصیب کړي واما من اوتي کتابه بشماله او هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه په ګس لاس کې فیقول نو وی به هغه یا لیتنی هی ارمان دی ما لره لم اوته کتابیه چې نوی راکړی شوی ما ته کتاب زما نو ولې دا خو لیکلی تا دی دې خو اعمال هم ستا هغه دي ولم ادري ما حسابیه او نه پوهېدم چې څه به وي حساب زما یا نه پوهېدی چې څه به وي حساب زما د دې څه مطلب شو لنډ چې ما ته کتاب نه وي میلاو شوی او زه د حساب نه نه خبر شوی دې څه مطلب دی نه بارک الله فیک چې زه د سره د قیامت ته نه وی راپاڅېدلی نه مې د عملنامه لیدلی وی او نه مې د حساب کتاب لیدلی وی یا لیتها کانت القاضیه های افسوس چې وی دا مرګ فیصله کوونکی ما لره دا مطلب شو که چې زما یې قصه ختمه کړې وی ما اغنا عني مالیه هیڅ فایده را نه کړه ما ته مال زما هلک عني سلطانیه تباه شو زما نه طاقت زما خذوه فغلوه ونیسئ دی فغلوه نو توقونه ور واچوئ دته دی به دغه شان دا چغې وایي په دې محشر کې داسې دا منظر ته سوچ وکړي ټولو خلکو مخ او زما مال چې شو زه تباه شوم هر څه ختم شو الله به دې ملایکو ته ویې نیسئ او توقونه ورته ور واچوئ ثم الجحیم صلو بیا جهنم کې ور واچوئ دی ثم فی سلسلة بیا په زنځیر کې ذرعها چې ګزونه د هغې 70 ذراعه او یا ګزه دي فاسلکو نو داخل کوي د لره په زنځیر کې به یې څنګه وردننه کوي وایي سلفونه دې باره کې چې کوم تفسیر او اثار نقل دي
وی دا با یو غاټ زنځیر او یا ګزه دا ګزه څو دي دا ګز کوم اندازه ده الله اعلم دغه اندازه الله ته معلومه ده دغه داسې اندازه ده چې د جهنم د دې اور والو دپاره خاص ده نو دا زنځیر به په اور باندې سور کړی شي او بیا به راوړی شي او دته به د لاندې نه رادننه کړی شي په دې خوله به ترې راوویستی شي لکه دلته الله که نه وي دا وایي د زنځیر کې وټومبئ فسلوکو زنځیر کې وټومبئ لکه تاسو چرګ لیدلی که نه هغه اور ته داسې تاویږي راتاویږي سیخې به کې ټومبلې دقه شان دا جهنمیان به دا اوسپنه به دا زنځیر به پکې ټومبلی او دې اور ته به یې سره کوي راسره کوي دا یو عذاب دی الله دې په دې مبارکو ورځو کې موږ د دې اور نه آزاد کړي اخري ورځې دي الله دې دا روژه داسې ختمه کړي چې موږ یې د اور نه آزاد کړي او الله دې دا روژه داسې ختمه کړي چې الله پکې زموږ نه راضي شي اسې نه دی تللی جهنم ته انه کان لا یؤمن بالله العظیم یقینا د ایمان نه لرو په الله باندې چې لوی دی ولا یحض علی طعام المسکین او تیزی نه ورکوله په خوراک د غریب باندې فلیس له اليوم هاهنا حمیم نو نشتی دلره نن ورځ دلته مخلص دوست چې په کار یې راشي ولا طعام الا من غسلین او نه خوراک مګر د زخمونو وینې او نونه دا به ورته په خوراک کې میلاویږي لا یأکله الا الخاطئون نه به خوري دا مګر ډېر ګناهګاران فلا بس داسې نه ده څه داسې نه ده بارک الله فی څنګه چې دوی وایي چې قیامت نشتی الله وایي داسې نه ده اقسم بما تبصرون قسم خورم زه په هغه څه چې تاسو یې اینئ وما لا تبصرون او په هغه څه چې تاسو یې نه اینئ نو دا قسم شو په هر څه باندې انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن خامخا وینا د رسول عزتمن ده ځکه رسول عزتمن زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مراد دی ځکه چې آخري سپاره کې به راځي هلته ته مراد به جبریل علیه السلام دی وما هو بقول شاعر او نه دا وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون ډېر لږ ایمان راوړئ تاسو عمر بن خطاب د اسلام په واقعه کې یو دا ایسه ذکر کی هغه رسول الله وسلم د کعبې خوا کې مونځ کو او زه شاته پټ ولاړم زه تلاوت مې اورېدو نو دا خبرې لا یقوله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون دا خبرې وما یې دا د شاعرانو خبرې دي ویدی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم انه لقول رسول کریم چې څنګه ما وی چې دا د شاعرانو خبرې هغه وی چې وما هو بقول شاعر دا د شاعرانو خبرې وی چې د شاعرانو نه دي بیا خو د کاهنانو دي وی چې ولا بقول کاهن ولا بقول کاهن او نه د وینا د کاهن ترویتی نجومی قلیلا ما تذکرون ډېر لږ نصیحت اخلئ تاسو تنزیل من رب العالمین دا قرآن نازلول دی د طرف د رب العالمین دا کم کتاب چې ستاسو مخې ته پروت دی کنه او دا لږ ډېر وخت ورسره موږ تېر کو نو دا نازلول د الله رب العزت دی ولو تقول علينا بعض الاقاویل او که چېرته ده جوړ کړي وی په موږ باندې باز درو دوی به وایي که نو دا قرآن پیغمبر د ځان نه جوړ کړی الله وایي که دا د ځان نه جوړ کړی وی لاخذنا منه بالیمین خامخا رانیولی به وی موږ د ده نه ښی لاس ثم لقطعنا منه الوتین بیا به مو خامخا پرې کړی وی د ده نه رګ د سټ الله وایي چې راځه چې ورته د اوسه پورې څه نه یم او دی لګیا دی بیان کوي نو خو دلیل دی چې دا خبرې زما دي یعنې که ده دا بیان کولی چې دا د الله خبرې و دا د الله ما پخوا دله دی ختمو الوتین دا یو رګ دی بعض علما وایي چې دا د دې سر نه د مرۍ ته راغلی دی ډېر خطرناک رګ دی چې ووالی شي بس ختم شي انسان یا د ملا سره یې کنیکشن دی فما منکم من احد عنه حاجزین نو نه به ستاسو نه هیڅ یو تن د ده بچ کوونکی الله وایي که زه راونیسم نو تاسو یې نشئ بچ کولی وانه لتذکره او یقینا دا قرآن خامخا نصیحت دی للمتقین د پاره د متقیانو
وإنا لنعلم او یقینا من خامخا پویگو ان منکم مکذبین چی یقینا باز تاسو نه دروغ گنون کی دی دروغ گنون کی دی سلا قرآن لرا نو دی کی فائدہ سلا اللہ منگ تا پتا دا دی ایت سے فائدہ شوا بارک اللہ فیک اللہ زمان پا علم کی یہی گرے تاسو کې چې څوک دا قرآن دروغجن غني کنه هغه دا سوچ نه کوي چې دا خبره دا وخت الله دا ټول زما په علم کې دي وانه لحسرة على الكافرين او یقینا دا قرآن خامخا افسوس دی په کافرانو باندې څه مطلب دی قیامت په ورځ به په دې پسې افسوسونه کوي چې موږ په دې باندې ایمان راوړې موږ ته نن دا نعمتونه ملاو شي وإنه لحق اليقين او يقينا دا قرآن خامخا حق دي يقيني دي فسبح باسم ربك العظيم نباكي ويدنم درب ستاتي لوي دي سورة المعارج سورة المعارج دا مكي سورة سلور سلوي خيتون دي نازل دو په اعتبار سره ویا نمبر دی نازل دو په اعتبار سره نه اویا نمبر دی نه اویا او مصحف کی چې کوم ترتیب په هغه اعتبار سره اویا نمبر دی دې بل نوم دی سورة سأل سائل او دې بل نوم دی سورة الواقع مقصد د سورة واضح دی تأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم للمؤمنين دا خبر یقینی کول چې عذاب به یقینی په کافرانو راځي او نعمتونه د آخرت به یقینی مؤمنانو ته ملاوي ډېر خوږ صورت ته بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع وغختو یو غختون کی عذاب واقع کیدون کې حدیث کې دې سره راځي عبدالله ابن عباس وی چې یو مشرک راغی داغه نوم نضر ابن حارث نو هغه مسخري شروع کړي او یې کدا عذاب پرشته جو ته راولزه نو دلته سائل نه مراد هغه دی او دا یو کافر نه دی کنه ها ډیرو دا غوښتلي دي نو هر یو ته کېدی شي دا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع کافرانو د پاره نشتی دی کافرانو د پاره نشتی دی لری کون کې الله اکبر چراله سو کې بیا لری کول نشي من الله د طرف د الله نه ذی المعارج چې خاوند او چتو مرتبو دی ذی المعارج بعض علما وی ذی السماوات چې د اسمانونو خاوند دی او در شان نعمتون تم مراد دي نعمتون خاوند دي تعرج الملائكة والروح إليه ورخيج ملائكة وروح غتا روح سوكته جبريل عليه السلام في يوم باغ رزقي كان مقداره 50,000 سنة چه اندازه داغي 50 زره کاله ده رابشي الله ودا دي چې تپوس کی دا ورځ روانه ده خدای دې سي ورځ ده چې دا ملائکه او دا روح جبريل عليه السلام دوی دا فیصلو دا پاره خیجی کوزیږي الله ته او دا غورځ اندازه الله 50 زره کاله ده فاصبر صبرا جميلا نو صبر کوا پس صبر خیسته سره ګور دې څه وتهونه چې سیم صبر کوا ها ولی صبر خیسته ها مکه کې سخت ډیر او تا ډیر دا جواب ډیر مزیدار کړي او که تعبیر دي سوي چې سفر د تلا اوګد پاتې دی لا خوش دعوت شروع شو دا خو به صبر وکا نور علاقو ته بزیدا دا خلق به دي شړی نو ځکه ته صبر وکا انهم يرونه بعيدا یقینا دوی اني دی لري سلام قیامت څنګه لري د عقل او د امکان بارك الله فيك ونراه قريبا او انو من دا نجدي منگا کوئی نجدي الله اکبر منگا نجدي نو ځکه چې
دا 50,000 کالم الله ته دي سیدي لکه یو ورځ. او بل خلق وی کنه وی هر راتلونکې نږدې دی، هر راتلونکې نږدې دی او ډېر سفر شوی دی، لږ پاتې دی. نو بیا دا کله به راځي یوم تکون السماء کالمهل، هغه ورځ چې شي به اسمان په شان د تانبې ویلي کړی شي. سورة الرحمن کې پرون دا بحث شوی. وتكون الجبال كالعهن، او شي به غرونه په شان د وړۍ. ولا يسأل حمیم حمیما، او تپوس به نشي کولی یو دوست د بل دوست نه. ولې سخته به ډېره، څوک دې ته نه فارغه کېږي چې د یو بل تپوسونه وکړي. قیامت ته حال واوره لکه ته چې قیامت اینې یبصرونهم، یو بل ته به خوی کېږي دوی. دا نه چې یو بل نه اینې نو ځکه تپوس نشي کولی، نه یو بل به اینې په عرض محشر کې، خو تپوس به نشي کولی. داسې به دا خلک مصروف وي. یود المجرم، خوښی به مجرم، لو یفتدي من عذاب یومئذ، ارمان چې قربان کی دی د عذاب د دغه ورځې نه ببني زامن خپل. یعنی مجرم دې ته تیار دی په هغه ورځ چې خپل زامن قربان کړي، خو چې د عذاب نه ځان بچ کړي. داسې سخت عذاب دی. بعض د بچو دپاره ځان دغه عذاب ته ورچي، او د قیامت په ورځ بیا دغه بچي سړی وي چې ما قربان کړی او د دې عذاب نه بچ شو، خو هغه قرباني به نه قبلي. صرف بچي نه، وصاحبته واخیه، او ښځه او ورور خپل، وفصیلته التي تؤوي، او قبیله خپله هغه چې ځای ورکوي ده ته، چې د ده ته نسبت کېږي. دې دا ټوله قبیله قرباني. صرف دا نه، ومن فی الارض جمیعا، او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول. ولی ثم ینجی، بیا خلاص کی دغه فدیه د لره، خلاص کی د څه نه؟ د عذاب نه. خو داسې خو نه کېږي، ځکه الله وایي کلا، هېڅ چېرې داسې نه ده. هلته یو د بل نه قرباني کېږي، نه هغه ځای د قربانیانو د جرمانو دی. هغه ځای هغه صرف د نتیجې دی. انها لظا، یقینا دا دوزخ ور لمبی وهونکی دی. نزاعة للشوى، ویستونکی دی سرمنی د اندامونو لرا. الله دې زموږ په خپل رحم آزاد کړي، او چې دا نور ډوبېږي، او رب العالمین موږ هم په هغه بندګانو کې شمار کړي وي چې الله آزاد کړي د اور. تدعو من ادبر وتولى، اواز به کوي هغه چاته چې شی راړولی ده او مخې ګرځولی دی. شی دین ته راړولی ده، مخې ګرځولی ده الله د اطاعت نه. جهنم به رابلي چې راشه راشه. وجمع فاوعى، او مال جمع کړی دی نو په لوښي کې یې اچولی دی. معنی چې الله په لار کې مال نه دی لګولی، د الله په لار کې به یې ولې لګولی؟ هغه آخرت نه منو. هغه دې ته سوچ نو چې آخرت را روان دی. ان الانسان خلق هلوعا، یقینا انسان پیدا کړی شوی دی ډېر هرسناک. اذا مسه الشر جزوعا، کله چې ورسېږي ده ته تکلیف بې صبري کوونکی یا فریادونه کوي. معمولي سخته راشي فریاد او فریاد. واذا مسه الخير منوعا، او کله چې ورسېږي ده ته فایده د دنیا منوعا، منع کوونکی. بیا دغه دنیا منع کړي، د الله په لار کې نه لګي. هغه سخت او غار څه څه شي، هغه تیر شي. الا المصلین، مگر مونځ کوونکي، هغوی کې دا صفات نشته. اوچت مؤمن هرسناک نه دی. نو د اوچت مؤمن اولنۍ صفت چا ویلي وي مونځ دومره اهمیت نه لري، چا ویلي وي مونځ دومره اهمیت نه لري چې دې به څه جواب کو؟ دا اوس به پته لګېږي. الا المصلین، الا المصلین، مگر مونځ کوونکي. الذين هم على صلاتهم دائمون، هغه کسان چې هغوی په مانځه خپل باندې همیشوالی کوونکي دي. په مونځ باندې همیشوالی څه مطلب دی؟ یعنی په پابندۍ سره کوي، په جوماتونو کې کوي، زنانې په خپل وخت کې کوي.
والذین فی اموالهم حق معلوم، او هغه کسان دي چې په مالونو د هغوی کې برخه یې معلومه، للسائل والمحروم د پاره د غوښتونکي او بې نصیبه. بې نصیبه څوک دی؟ نه غواړي، نه غوښتونکي. والذین یصدقون بیوم الدین، او هغه کسان چې تصدیق کوي د ورځې د حساب کتاب. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، او هغه کسان چې هغوی د عذاب د رب خپل نه ډېر یریدونکي دي. ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقینا عذاب د رب د دوی نه، یقینا عذاب د رب د دوی نه دی امن کړی شوی د هغې نه. یعنې داسې عذاب دی چې د هغې نه څوک په امن کې کېدی نشي، هر وخت به ترې یریږي. هله به په امن شي چې جنت ته ورننوځي. والذین هم لفروجهم حافظون، او هغه کسان دي چې دوی د عورتونو خپلو حفاظت کوي. الا علی ازواجهم، مگر په بیبیانو خپلو باندې، او ما ملکت ایمانهم، یا په هغه چا چې مالکانی دي ښی لاسونه د دوی. فانهم غیر ملومین، یقینا دوی نه دي ملامته کړی شوي. فمن ابتغى وراء ذلك، بچا چې لټونو کو اخوا د دینا، فاولئک هم العادون، نو دغه کسان هم دوی د حد نه تېروتونکي دي. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، او هغه کسان چې هغوی د امانتونو خپلو او د لوزونو خپلو لحاظ ساتونکي. دا ټول د مؤمنانو شان ذکر کیږي. هغه مؤمنان چې هغوی هرسناک نه دي، هغوی کې بد صفات نشته، ټول د هغوی قصه روانه ده. والذین هم بشهاداتهم قائمون، او هغه کسان چې دوی په ګوایانو خپلو کلک ولاړي، حق وایي، ګوایي کې دروغ نه وایي، ګوایي نه تښتي را تښتي نه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، او هغه کسان دي چې دوی په مانځه خپل باندې ساتنه کوي. بیا د مانځه ذکر، په اوله کې د مانځه ذکر او په آخره کې د مانځه ذکر دی. اولئک فی جنات مکرمون، دا کسان به په جنتونو کې عزتمن کړی شوي وي. الله دې عزتونه موږ ته نصیب. فما للذین کفروا قبلک مهطعین، نو څه چل دی هغه کسانو لره چې، نو څه چل دی کافرانو لره چې ستا طرف ته رامنډې وونکي دي. رسول الله وسلم به د جنت تذکره کله وکړه که نه، لکه دلته جنت تذکره وشو، نو مشرکانو به چغې کړې وي، موږ به ورته مخکې ځو، موږ به ورته مخکې ځو، د رسول وسلم طرف ته به یې رامنډې وهلې د هر طرف. نو د ډلو ډلو په شکل کې یا جماعتونو په شکل کې به دوی د رسول وسلم خواته راتلو په د پاره د مسخرو او د ټوغو کول. څوک وایي چې دې مطلب دا دی چې ستا د خوا نه تښتېدو دوی ډلې ډلې، عن الیمین و عن الشمال عزین، د ښی طرف او د ګس طرف نه ډلې ډلې. خو د اولنې تفسیر ته واضحه دی. ایطمع کل امرئ منهم، آیا تمه لري هر یو تن د دوی نه ان یدخل جنت نعیم، چې ورننوځي به جنت د نعمتونو ته. خیال هم دی که هر یو به موږ به جنت ته ځو. نو ډلې ډلې به راروانو د بحث و بحثو دپاره، د تنګول دپاره، د خندلو دپاره، د مذاق دپاره. کله هېڅ چېرې داسې نه ده. څه داسې نه ده؟ دوی نشي ورننوتی. انا خلقناهم مما یعلمون، یقینا موږ پیدا کړي دي دوی د هغه څه نه چې دوی یې پېژني. دوی ته خپل حقیقت معلوم دی. الله چې خپل حقیقت ته معلوم دی، نو ظالمانو بیا دغه الله ته غاړه ولې نه ږدي؟ فلا، نو داسې نه ده. اقسم برب المشارق والمغارب، زه قسم خورم په رب د مشرقونو او د مغربونو. انا لقادرون، یقینا من خامخا قادر یو پس باندې علی ان نبدل خیرا منهم، په دې چې په بدل کې راولو غوره د دوی نه. وما نحن بمسبوقین، او نه یو من کمزوري کړی شوي. الله وایي زه داسې هم کولی شم چې دوی ختم کم، او بل یو مخلوق راولم چې هغه به زما تابعداري، زما خبره به مني. فذرهم، بس پرېږده دوی، یخوضو چې بکواس کوي یا پالتو کارونه کوي، ویلعبو او لوبې کوي، حتی یلاقو تر دې چې میلاو بشي یومهم د هغه ورځې سره الذي یوعدون چې دوی سره وعده کېږي. کومه ورځ؟ قیامت ورځ. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، په هغه ورځ چې راوبوځي دوی د قبرونو نه منډې وهونکي به یي. عرض محشر
رب ته به منډې وهي ټول کأنهم الى نصب یوفضون گویا کې دوی بوتانو ته زغلي منډې وهي زار د الله د خبرونه د آخرت هغه منډې تشبیه ولم د څه سره وکړه وایي لکه یو مشرک چې په بوت پسې مندر ته منډې وهي که نه تعدي پې نو دغه شان به دوی ارځه محشر ته را منډې وهي ذلیله خاشعة ابصارهم په داسې حال کې چې ذلیله به یې سترګې د دوی ترهقهم ذله د پاسه به راغلی په دوی باندې ذلت ذلت کې به پټ ایمانه دا ده ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون دا هغه ورځ ده چې د دوی سره وعده کېده سبا به د سورت نوح نه شروع کوو او اوس دا تقریبا یو نیمه سپاره پاتې شوه او زموږ دا سفر دا خوندور سفر چې کوم موږ شروع کړی و دې کې تقریبا یو نیمه ورځ هغه پاتې ده او ختم به شي نو سبا به انشاءالله بیا موږ ترتیب د بلې ورځې جوړو چې صرف مازدیګر کې به حاضري کېږي د ختم په ورځ که نه ماسپښین به ورسره هم درسي هغه به د سبا نه اندازه لګي او پته به لګي الله رب العزت چې دا زمونږ اخرني مجالس د قرآن سره نه ګرځي او الله دې موږ د قرآن نه لرې کوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد